بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو. نن په درو بلکې نیوز چې کوم دی کې یو هم ټیک ټاک باندې هم تاسو ویني په باندې هم مختصر ورکو خو چونکې باندې تفصیلی خبر نه کی یو بنو حواله سره چې کوم بنو حواله سره پاسونو بنو حواله سره چې کوم امن یو پیغام او په تاریخ کې اورمبي زل دومره غټ تعداد کې په لاکونو خلک چې کوم راوتیو هر ګون سره تر اوسه یا هر یو ستلو ستلو خو یقینا امن پنامې راوتی او په شاسدي او هغه من یقینا موږ خپل جذباتو اظهار کړی دي خو حقیقت سدي کې سنس حقیقت موږ ریپورټینګ کار دي نو کې ملو شوې دي هم تاسو سره شیر کومه چې اصل وجوهات کم دي نه جوړ شو او شرپاسند پکې سوکو یا سکیورټي فورسز نه سغلته نشي په دې حواله سره بل دویم چې کوم پاک افغان ریلیشن دی پاک کې د مذاکراتو خبرې مخې ته راغلي دي ذرایع تر مخې باندې خبره کوو او په دې حواله سره هم تاسو کېږي بل خبره دا چې کم د پاکستان کې اندرونی انتشار دی یا حکومتي کم پریشر کې دی په دې حواله سره ادارې یا عدلیه او پارټیان خپل منځ کې کوم دا یو حکومت چې کوم خپل هم دا غوي چې دا زر نشي لکه ډیر نشي پاتې کېده نو سو میاشتو ملمه د حکومت دا بیا بدلون راتلی شي لومبه پر زو بنو په حواله سره بنو کې یقینا تاسو په سوشل میډیا نور میډیا خبرونه هم لیدلې وي یو خو اکی کنفرم چې کوم دی یو مړی هسپتال نه کنفرم شوی دی او شل زخمیان هسپتال نه دي خو چې کوم نور زرای دي مام پکې بنو خلک هم ډېر پیژني بنو کې زم پاتې شي ریپورټینګ هم کړی دی نو بنو بل کس چې کوم وای هغه کس هسپتال ته نه وړي شوی نو اډاره کوړی شو نو دوه کسان وایي چې زخم مړه او دغه شانته تقریبا 40 پورې زخمیانو خو په دې کې زخمیانو کې باغ داړو کې منډو تړو کې هم زخمن شي یو خدا کنفرم دی په دا کې مهم نشته ویم چې کم پارټیانو یا سیاسي کسانو کم بیاناتو یا نور کمی خبرې یا خبر پښتونخوا حکومت اسمبلی کمیشن جوړول او دا جوړول او بیا پی ټی آی ډېر سخت موقف او کور کمیټه ولا راغلو هغه نه اوس پشا شوی دی او جام دادا چې حقیقت سنا صدا سی وی چې هغه بیا انکوایری وکم یا نور او کوم ثبوتونه اصل کې کیږي په بنو کې به تاسو د تاسو به کوشش کوم چې تاسو سره زدا شیر هم کوم چې کوم پکچرز یا ویډیوز راغلي دي نو کې عام ولس چې کوم دي وکې شرپسند ورته ځکه وایي چې تاسو ولې ډزې کوئ ورکې زموږ پښتانه هر ځای کې دومره د ښه غټه پسون د غټه احتجاج پر امن احتجاج او امن اواز چې ډېر غټ پیغام تللی شو او دا تاسو ولې خراب او سبو تاسو نو کې باقاعده پښتانه لیدلی شي کوم خپل علاقې ځای خلک چې هغې ډزې هم کړي دي فایرنګ هم کړی دی حاصله هم ورسره واکلی شو کفر کسان هم شته ورکې بیا څه کسان پکې اورونه هم اچوي او پتراو متراو دا ویډیو تاسو سم لیدلی وي په دې حواله سره دا ظاهروي چې بالکل که تاسو د انکوایری وکړئ نو د کې عام ولس په خپله باندې ملوث دي او یقینا هم څنګه ډېرې خبرې وکړي ډېر کسانو سره یو هم تاسو ته چې بنو ولا چې کومه ایریا ده که هغه تاسو وګورئ نو په علاقو خلک په ډومبي ځل راوتي او امن په نامې راوتي په دې باندې کوم یا سوشل میډیا باندې یا تحریکونه چې لیدلو کې دا یو هغه چې د کې تاجر برادری وال نور لیډرشپ هم موجود و چې بغیر پارټۍ لکه پارټۍ هغه باندې صرف یو جنډه وي امن د سپینې جنډه وي او هغه نه علاوه اسلحې او دغه شیز باندې بندیز خو بیا هم پکې اسلحه دغه شیزونه راوړي ولې کنټرول نو نشر نو یو لار چې کومه دا که تاسو وګورئ په کیلومیټر باندې دغه خلکو او دغه خلک کنټرول نه بهارو کنټرول لکه په دې باندې هیڅ قسمه نشورت لې نو دغه چې کومه واقعیا یا د دومره پر امن احتجاج باندې دغه شانت پیښې کې دغه شانت راتلل لکه یو سر کې وشي نو د بل سر ته پته نه لګي دا چې څه کېږي لکه دومره پورې خلک چې کوم ورکې او دا خلکو چې کوم چا شر جوړ کړی دی او تصویرونه هم ریلیز شوي دي او ویډیو هم ریلیز شوي دي بل طرف ته چې کوم سکیورټي پر فورسز باندې فایرنګ بالکل هغه کیند نه فایرنګ شوی دی خو هغې کوم موقف راغلی دی هغه دا دی چې موږ صرف ډیفینس په تور باندې کړی دی ولې چې موږ باندې پتراو او د اور لګولو هلته کې
حسن شي وخمګه سټریټ فایرینګ نه کړی هوایي فایرینګ کړی دی خو په کې امن کې دنه چې کوم کا تاسو ګورئ تاسو یو کس ګورئ په دغه کې کسان چې کوم نکل شکوف هم ورسره او تصویرونه تاسو کته شي ویډیو هم دا راغلي دی ریلیز کړی دي چې هغه بقاعده فایرینګ هم کوي په دغه کې خو بهرحال اوس په دې باندې یقینا چې صحیح انویسټیګیشن پکار دی او په دغه حالاتو لکه سیاسي پارټیانې یا نور ګوندونه د نوم احتجاج کوي درنې ورکوي په دې باندې आवाज اوچتوي خو هغه خپل سیاسي دوکانداري به هم استعمالوي خو بل طرف ته موږ وایو چې صحیح تحقیقات پکار دي چې شرپسند څوک وي نو هغې مخنیوی پکار ده دا سره چې کوم د افغانستان حوالې سره خبره نن یو اهم وزارت غړي سره خبرې پنې د پاک افغان حوالې سره خبرې پنې چې په دې کې پښتنه هم لکه تاسو ګورئ میر مقام دي نور کسان دي هغه په دې باندې څه کوي لانکې ټینشن ته حالات نور دی ولې چې په باندې تورونه او په خاص کر پاکستان کې چې کم دما کیږي نور کیږي یا بیا کم آډیو لیکيږي نو افغانستان د پاره ټینشن جوړ دی نو د په حواله سره نن دا یو پازیټیو خبره مخې ته راغلی ده چې افغانستان هم سلیستونه تیاروي او پاکستان خو د مخکې هم په سفارتي توګه باندې څنمونو لیستونه باقاعده ورکړیو اوس بیا وایي چې داسې لیستونو تیاریږي او په دې حوالې سره که یو طرف ته دا خبرونه راځي چې افغان طالبان او پاکستان طالبان یو شوي دي او په دې هغه باندې افغان ګورنمنټ چې کوم طالبانو ګورنمنټ دی هغه بالکل کلک ولاړ دي خو بل طرف ته اوس په دې هغه باندې چې پاکستان څرنګه تورونه لګوي یا الزامات لګوي په هغه حوالې سره چې کوم حالات کم طرف ته ځي نو یقینا چې جنگ طرف ته ځي او تاسو لګ ډېر جوړپونه خدا په باونډریز باندې په کیږي راکېږي معمول خبره ده خو خدای دې نه کړي دا چې جنگ طرف ته صورتحال لاړ شي ولې چې بیا هم پښتانه به تباه کېږي ولې چې موږ ټول سیمه پښتنو تړلې شوي ده افغانستان سره پنجاب نشته خو په دغه کې وی مذاکرات دور چې کوم دی د جولای اینډ پورې باقاعده توګه خو اوس خبره په دې پاتې ده چې پاکستان وفد ځي یا داسې خو وړه وفدونه لاړ دي خو اعلی سرکاري سطح باندې یا د افغانستان وفد راشي چې په ټیبل ټاک یا دریم او د کې دا ویل کېږي چې دریم ګړی چې پکې کېني دریم ګړی مقصد دا وي چې دا خبره یو طرف ته وباسي نو او څوک کېدلی شي امریکا خو نشي کېدلی بهرحال چین کېدلی شي او روس هم کوشش کوي چې را د دریم ګړی کېني دوه مینځ کې شخړه ده کما کې صدا ده خلاصه شي الله دې وکړي چې دا مذاکرات زر وشي او کامیاب شي دریم خبر لنډ به سر شي کومه ویډیو هم شو د پاکستان کې اندرونی حالات یقینا ټیک نه دي موجوده حکومت چې کوم د اتحادیه حکومت ته لوی په ټینشن کې راغلی ده ولې عدالتي فیصلو لوجه تحریک انصاف ته ډېر زیاته فایده ترلاسه شوې ده یو طرف ته د تحریک انصاف چې کوم بیانیه ده عمران خان چې کوم زور دی نور هم سیوا شوی دی عوام هم ځانې نور هم سیوا شوي دي حکومت هغه شانتي چلیږي نه او خپل منځ کې هم کلیشز روان دي او دباو هم ورمې ډېر زیات دی نو اوس دا ویل کېږي چې دا حکومت هم یو څو میاشتو میلمه دی او دا حکومت د شهباز شریف حکومت چې کوم دی د دې ختمې طرف ته خبره روانه ده او په دې حوالې سره باقاعده انډیکیټډ هم ملو شوي دي او نواز شریف هم په دې راضي دي چې طریقې سره دا حکومت ختم کړی شي او مخته بیا یو ټایم ډیوریشن ورکړی شي چې بیا الیکشن ښه طریقې سره وشي نو نواز شریف هم په دې حق کې دی په دې حوالې سره اوس دا پته نه لګي چې دوې میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې وي خو زیات نشي چلېدی دا حکومت دغه بالکل کنفرم ده حالانکې که اسټبلیشمنټ فل سپورټ هم وي خو حالات داسې دي چې دا حکومت چلیدونکې د لکه مدت نشي پوره کولی بل ورسره کم عمران خان کیسز دي دا هم د ختمې طرف ته روان دي او بل د پارټۍ د حکومت چې کوم مساخري وایي که نه چې اوبو راواخلي نو بیا هغه هر څه ته لاس اچوي چې زه بچ پاتې شم نو حکومت اخري د پارټۍ بندیز آرټیکل 6 خبرې راواخیستې دا د اوبو وړلو خبرې روانې دي خو دا ممکناتو کې شامل نه دي
او ګورو چې په دې باندې څه عمل کیږي. خو بهرحال ښکاري داسې نه او بیا الیکشن نشي کېدی. دا بله خبره ورکې دا ده چې که حکومت ختم شي نو الیکشن زر نشي کېدی. یو ټکنوکریټ حکومت چې په هغه کې هغه هم اسټبلیشمنټ یا که نګران حکومت خو به نشي ویلی ورته، خو یو بل نوم باندې به یو حکومت داسې جوړ شي چې هغه کې د ټولو پارټو یا چې کوم ټکنوکریټ دي هغې یو هغه جوړ کړي او په دې حوالې سره یو کال نیم دا حکومت هغه کې نه پس بیا الیکشن طرف ته لاړ شي. خو بهرحال پاکستان کې دغه حالات دي. بل طرف ته بیروني ټینشن هم ورته زیات دي او بیروني لکه څنګه افغانستان سره یا نورو سره چې کوم خارجي پالیسیانې دي هغه شانتي ټیک نه دي. انډیا سره خو الریډي ګډوډ دي او هغه چین سره حالات هم یا هغه شانتي پایامې نه دي روان شوي چې څنګه شروع کیو. نو چین هم هغه شانتي هغه نشي کولی سرمایه‌کاري یا اعتباره وي. نن هم په چین او د سره وزیر اعظم اعلی پیوند کړی ده چې په هغه کې تقریبا وي 15 د چینی کمپنیانو مختلف سرمایه‌کاري په دې حواله سره روډ پلان دا تیرول. خو بهرحال موږ تاسو ته مختصر شانتي یو نظر واچولو کوم خبرونه درکو. نو امید لرم چې تاسو زما د خپلنا یا زموږ اواز تاسو باندې ښه لګي نو چینل به سبسکرایب چانوي کړئ، سبسکرایب کوئ به او لایک کمنټس لازمي تاسو نه تمه امید لرم. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.